السلام علیکم. د یو څو ورځو نه په نیوز کې په خبرونو کې جولین اسانج نوم ډیر زیات وایرل ګرځي. تقریبا د 25 جون نه بعد دا نوم جولین اسانج ډیر زیات وایرل ګرځي. تا ته پته شته دا اوسو کو دا هغه کس چې د په یوازې باندې ټوله امریکا په یوازې باندې ټوله امریکا برتانیا یو کې دا یې لغولي په یوازې باندې دی. خو وګوره دا بلډینګ دی دا د دې دروازه ده. په دې دروازه کې دننه دې بلډینګ ته ننوته دقه کس دی. دا سن 2012 نه بعد والا تصویر دی. دا کس په دې بلډینګ کې دننه ناست دی او بار ورته د برتانیې د یو کې د پولیس انتظار کوي چې د بروزي کله چې مونږ ونیسو. دغه ځای کې تقریبا په 5 کیلومتر ریډیس کې 15 کیلومتر ریډیس کې دا پولیس خوارشي په کلونو انتظار دي ته کړو چې دا کس په دې بلډینګ نه بار ته روزي کله چې گرفتاری کو. اوس به ته چې سر امریکا ته وانټډو یو کې ته وانټډو یا د نورو ملکونو ته وانټډو نو دا پولیسو کول څه چې دغه کلونو انتظار کو خدای نه په پسې ورغلې بیرانی ولې وکنه. نو دا د ساده خبره نه دی. خو ته وګوره دا هغه جولین اسانج چې د پیدا شوی په استرالیا کې یو استرالیان جرنالیست او ورسره د کمپیوټر ایکسپرټ د په کمپیوټر کې ډیر زیات د ماشوموالي نشو خو نو د ماشوموالي نه کافي کمپیوټر زده کړو او مینلی په کې هیکینګ زده کړو. هیکینګ خو پیژنې کنه چې یو ویب سټ تر رسېږي نه کیږي او په غلا یو کس هغه ځای تر رسېږي کولای شي یو خاص سیکریټ سيزونه راپټول شي. دې ته موږ هیکینګ وایو. نو باغ هیکینګ کې دی کافي ایکسپرټ شوی د ایکسپیرینس په هغه کې دونه شی او چې تاسو پته شته د جولین اسانج نوم د امریکن نایټ میر وته وي. د امریکای د شپې غیردلو والا خوب نه امریکا ته دونه یریدله په 1971 کې پیدا شوی. اوس د تقریبا 10 کالو یا 12 کالو عمر کې د هیکینګ کافي دی حد پر زده کړو چې د خو غټو افسرانو ایمیل به د هیک کول شي او قتل به شي. د آرمي جرنیلانو د پینټاګان یا د ناسا غونډه کې د کمپنیانو فایلز هغه فایلز چې هغه به دوی راز ساتل او سیکریټ هغه به د هیک کول شو راایستل به شلو او په خپل به پړاو خلې شو نور ته به خودل شو. نو داسې کار وشو چې په دې هیکینګ کې خدای ډیر زیات د مینه و. اوس یو ورځ د نورټل نومي نتورک چې دا د کینیډین کمپنی و تقریبا دا خبره ده چې د عمر 1991 کې 20 کال پوره شوی او د کینیډا یو کمپنی و نورټل نتورک دا د هیک کړه او چې دا د هیک کړه دا هغه باندې غوډر غټ اکشن واغستو او دغه ځکه کې استرالیان پولیس رال په د باندې چاپو واچو او سړی ونیو سړی گرفتار کو. اوس چې کله گرفتار کو او د ټرایل وشو کیس په وچلې دونو په د باندې تقریبا 300 یا لسکم 300 کاله 290 کاله قید وخته 290 کاله قید په وخته. نو سړی خپل ته په جلاشه او چې یار بس ماپ کې دا نه غلطي وشو بیا برانه کې ټول شل کاله د عمر خیر هغه کیس وچلو په غزه کې څه خاص جرمانه واغسته تقریبا $1000 وي. $1000 ته په هغه وخت کې په 1991 کې خو هیوی جرمانه واغسته یو کال قید تیر کړو او بس بیا رها کو. اوس چې کله د رها شو کنه نو د سید لاړې امریکای ته او چې کله امریکای ته لاړې د ته پته ولګی چې الکه د سکار دی کنه د دې قید په دوران کې چې په دې دنیا کې د غټان خلک نه دي د غړغټ بزنسمنان د غړغټ پالیټیشنز د آرمي جرنیلان دوی طاقتور دومره دي چې د دې خلاف ته خبره کوي چې هغه کار په دوی کې نو دوی ته د پریدینه په هغه ځای کې د سپرس کولای شي. دوی کار باندې ځان د عوامو ته یو شان شوکي او په پټه باندې په دوی کې ډېر غټ ګن پروت دی. دا ټوله پته دته لګېدلې و. نو د سوچ وکړو چې یاره ولې نه د دې خلکو اصلي چهره د دنیا ته په څه طریقه وخیم هغه غټان خلک هغه ایلیټ کلاس چې په ښکاره باندې خو ځان خي عوامو ته یو شان پټ پکې ګن جدا پروت دی. نو اوس دا ګن د دوی راایستلي او په هیکینګ کې خدای ایکسپرټو نو د یو خاص قسمه ویب سټ د استرالیا کې چې د قید نه راځي چې امریکای ته لاړ نو یو خاص قسمه ویب سټ کولاو کو. دا ویب سټ نوم دی ویکی لیکس خو مشهور ویب سټ دی تابع نوم اوریدلې زمونږ د یو څو پاکستانی پالیټیشنز هم پکې نومونه شته. اوس نوم نه لمه چې چاته پته یغه ته پته ایجاد کم نومونه په ویکی لیکس کې راغلیو. نو په دې ویکی لیکس کې به د دسه کسانو د رازونه فاش کول کنه په دې کې کله عام اجازه ار چاله ورکړو چې چا سره د قشنت کې څه قسم راځي چې په یو ځای کې ظلم وغیرہ شوی سرغټانو خلک څه ظلم کړي او د سره د هغه ثبوتونه نه راتلې شي کلیام په دې ځای کې اپلوډ کول شي او زه تعالی ګارانټي درکوم چې د هکرو مضبوط ایکسپرټ چې چا فایل اپلوډ کو چاته په پتم پدې کې نه لګي د چا غنی کېم نشي معلومول چې دا فایل چا اپلوډ کړی دی. نو کلیام اپلوډ کول شي خلکو ته چې دا پته ولګي د ار چا سره چې د ار زینا د ځینې ظالمانو خلاف ثبوتونه او غیر راويستل په دې ځای باندې اپلوډ کول شروع کړو. ویب سټ ډیر زیات وایرل شو. نو په دې کې د مختلف قسمه سيزونه دنیا ته ایکسپوز کړل. لکه مثال کې تور په افریقا کې دنه آرمي جرنیلال کم قسم ظلمونه کوي هغه دنیا ته خودل. په رشیا کې کم قسم ظلمونه کوي هغه دنیا ته خودل. یا په عرب ملکونو کې کم شاهنشاهیت د بادشاہت د هغه څه چلونه کوي هغه دنیا ته خودل شروع کړو. دا مختلف قسمه سيزونه یا د نورو بزنسمنانو یا د خاص کمپنیانو چې هغه د خپل ورکرز استحصال کوي هغه ټول په ویکیلیکس باندې خودل شروع کړ سره د ثبوتونو. نو اوس خبرې د سره په دې میشن کې بلاشه وکیلان بلاشه غټان خلک هم درېدل چې دا خو یو قسم لدی پازیټیو کار کوي دا خراب خلک د معاشرې نه رانیسي
او راوچتای. امریکا هم د سره ودرېدله او تقریبا په سن 2009 کې د ایوارډ ورکو امنیسټي ایوارډ ورکو چې لکه سړیتوب کار کې دا څوک چې کرپ جرنیلان دي یا پالیټیشنز دي یا سو کال غړ بزنسمنان دي دوی په کوم غریب عوام باندې ظلمونه کوي ظلمونه ول سره د ثبوتونو تر وباسي او ویب سټ باندې اپلوډ کوي او خلکو ته ښه منم د تعریف قابل دا ایوارډ ولکل ورکو په سن 2009 کې کمی امریکای چې د په سن 2009 کې ایوارډ ورکړو کنه اق امریکا د په سن 2010 کې د حد سیوا خلاف شو تقریبا په 26 جولای باندې باراک اوباما په 2010 کې پوره میټینګ راغوښته او د امریکای د یو اس ای های افیشل راغوښته برابر میټینګ وکړو چې دا کس خو زمونږ د پاره د سر درد جوړېدو واله دی مسله جوړېدو واله دا شی ختمول غواړي خبرې ولې د امریکای خلاف شو ځکه چې په دغه ویکیلیکس باندې د دنیا د ټولو نه غټ ظالم امریکا چې په کم ځای کې ظلمونه کړي کنه اقم دا اپلوډ کول شروع کړ په دې باندې او هغه امریکا چې د وسه پرې به دنیا ته داسې خوده چې د انساني حقوقو ډېر زیات خیال ساتم زه جمهوریت ډېر زیات خیال ساتم په هغه کې چې کوم ګنده کیرلیو چې په بلا شي تعداد کې هغه د بار تر ایستل شروع کړ دنیا ته د هغه اصلي چهره اصلي حقيقي مخ خودل شروع کړ بس امریکا وز د خلاف شوله لکه مثال کې تور پر رومبه وته سو خودل په ویکیلیکس باندې رومبه په افغانستان کې چې کوم جنگ شوی وکنه دا غي ټول راز د فاش کو چې دا وګوره افغان ور چې په کومه طریقه باندې شوی او کوم ظلمونه امریکای په افغانستان کې په افغانانو باندې کړي هغه دنیا ته خودل شي نه دي امریکای کې دا پاور شته چې هغه ظلمونه سپریس وساتي نه نیوز خود شي نه اخبار خود شي څوک هم نشي خوده او راشي زیاده توس خیمه په کې لیکس کې چې کوم ظلمونه دي آرمي جرنیلانو په افغانانو باندې الته کې کړي مختلف قسمه ویډیوز او تصاویر اپلوډ کول شروع کړل که مثال کې تور پر پای کې یو مشهور ویډیو دا و چې د هلیکاپټر نه عام افغانان په سړک باندې ولاړی په خپل ملک کې د هلیکاپټر نه ټارګټ کول شروع شي اسی بي سي ولي نو په هغه ځکه معصوم خلک ټارګټ کلینګ کول اسی بي سي اشتل دا غي ان ته ول د هیومن رائټس د سره نه خیال ساتل نه د هغه ملک چې بل ته نصیحت کوي چې د هیومن رائټس خیال نه ساتي په خپل د هیومن رائټس ستیا ناس کوي د سره خیال نه ساتي هغه ټول د په ویډیو کې سره د تصویرانو سره د نورو ثبوتونو هغه کلاسیفاید فایلز ول راوغستل ډي کلاسیفای کړو ټول دنیا ته وخدل د امریکای سره غم پیدا شو چې لکه ما خو دا خبره کوله چې په افغانستان کې د دې فایل نوم دی کولیټرل مرډر دی اوس په ویکیلیکس باندې پروت دی صحیح ده د امریکای څخه پیدا شو چې لکه ما خو به اوس پر خلکو ته چې په افغانستان کې طالبان دي دوی د هیومن رائټس خیال نه ساتي مونږ زول ته کې انسان له د انسانانو حقوق ورکو د خو هغه ټوله زمونږ راس فاش کو دنیا ته د انسان د حقوقو چې کوم مونږ په مالي کړی د خو د دنیا ته خو دا شیخ مسله جوړېدو واله دی په دې پسې بیا څه چلو شو یو کسو په عراق کې چې د یو اس په آرمي کې کار کو دا یو د دونم چیلسیا میننګ دی او دا ترانسجنډر دی ښه دا اول سړیو د یونایټډ سټیټس په آرمي کې د امریکای په آرمي کې به کار کو په عراق کې وروسته ځان د خزه جوړ کړو دا ترانسجنډر دی د دې کار کړو چې په ویکیلیکس باندې د س فایلز اپلوډ کړو تقریبا 4 لاک فایلز او په 4 لاک فایلز کې ټول هغه ظلمونه او هغه کارنامې کوم چې د عراق وار په دوران کې د امریکای کړو کنه هغه ټول خودلیو باغې کې چې باغې کې مختلف قسمه ویډیو چې پای کې یو مشهور ویډیو دا و په هلیکاپټر کې دوه امریکن فوجیان ناس دي روان یو خط عراقي او فیملی ولاړی خزه خاوني او داغي بچي واړه ماشومانی او د هلیکاپټر نه دا کسان هغه اولي او پسې وخاندي دا ډیره کلیر ویډیو دا ټول دنیا کتلې و چې لکه د داسې پاسانه باندې د انسان ژوند ښکارېدو چې څوک مینه که عام قسم بس ویلې او بیا پسې خاندم چې مړه دا خو یو قسم له گیم دی تقریبا دغه فایلز مطابق چې د 15,000 نه سیوا خلک الته هغه عام کسان عام سیویلینز وجلي عام سیویلینز په عراق وار کې او بیا وته دام پته ولګی چې د کم باندې چې دوی جوړ کړو چې په عراق کې ویپنز اف ماس ډیسټرکشن دی مطلب اټم بم پکې پروت دی او د دنیا غر کول ولې دی هغه ویپنز اف ماس ډیسټرکشن هم پکې پیدا نشو نو دا دروغ ویلو په دروغ باندې دومره ظلم په عراق کې وکړو نو اصل کې د دې امریکای په عراق کې مقصد سو په افغانستان کې مقصد سو څنګه خپل حکومتونه د په دنیا کې قائمول غواړي او خپل پاور جوړول غواړي هغه ټول خبرې په دې رازونو کې د کسانو فاش کړي په ویکیلیکس باندې د جولیان اسانج فاش کړي نو امریکای ته خو مسله پیدا کېدل او د اغه نه بعد یو خبره پکې بیا د ټولو نه مشهوره شوله چې امریکا نه کیبل ګیټ نومي فایلو چې د امریکا د خپل امبیسیز په ترو باندې په دنیا کې په مختلفو ملکونو کې حکومتونو تختې څنګه حکومتونه دی بدلي دا خو په ښکاره باندې د منافقانو په شان چغې وایي چې د جمهوریت خیال وساتي دنیا کې جمهوریت ته د ټولو نه غټ نقصان چا ورکړی دی هغه ولې عمده ورکړی دی د جمهوریت د ټولو نه غټ دعویدار په دروغو باندې څنګه د دې چې کوم په مختلفو ملکونو کې امبیسیان دي په هغه کې د سفیران ناس دي د ډیپلوماټس ناس دي د هغه حکومتونو سره رابطه کوي او د خپل حکومت امریکا سره رابطه کوي او دا غزنه پیغام بیا دلته را رسي چې دوی سویل غواړي
هغوی که لږ غوندې خلاف لاړل د امریکې خبره ونه منله، نو دوی بیا دا کوشش کوي چې په څه طریقه باندې په دغه ځای کې دغه خلک چې د حکومت کوي دا ختم کړي او نور داسې خلک راولي هغه سپورټ کړي چې هغه د دوی په حق کې په دې طریقه باندې هلته کې حکومتونه اړوي که وانه وړی نو بیا سب بانه جوړوي، لکه په عراق کې چې بانه جوړه کړې وه، لکه په افغانستان کې چې بانه جوړه کړې وه، راغلي وو په هغه ځای کې بیا دوی باقاعده جنګ کوي او خلک هم په دروغو باندې کنوینس کوي. نو خلک خو کنوینس شو، خو هله کنوینس شو چې دروغ ورته ویلی شوي او حقه دروغ دوی راښکاره کړه په دې قسمه فایلز کې چې دا وګوره دا زموږ سره ثبوتونه دي، دا کلاسیفاید فایلز ډي کلاسیفای کړه. نو ټولې دنیا ته خو پته ولګېده د امریکې د منافقتوب چې هلته جنګ په منافقتوب، دلته جنګ په منافقتوب، دلته حکومتونه واړول، هلته کې د هیومن رایټس وایولیشن د حد نه سیوا وکړو، د ډیموکراسي جرړې د یخه راویستې، امریکا ایکسپوز شوه. اوس امریکې ته پته ولګېږي چې دا سړی داسې قلاریږي نه، اوس که په مرده حالت کې او که په زنده حالت کې دا سړی په کار دی. ده ته پته ولګېږي چې د امریکې نه ماته اوس ښه کافي ترټ دی، خیر مې نشته، ده د امریکې نه دوه خپل او دوه پردی کړی. کم خوا لاړې دی خو وګورئ دا په یونایټډ سټیټس کې دلته پروت و که نه، د دې ځای نه سیده فلایټ واخیستو رالی دلته کې سویډن ته، سویډن کې پرېوتو، خو سویډن خو هم د امریکې حمایتداره ملک و، د هغه په حق کې و. نو دغلته کې موله بانه جوړه کړه د سویډن حکومت چې دی جولیان آسانج د 2 جنکو ریپ کړی دی، لهذا دا د ګرفتار کړلی شي. اوس د دې نه مخکې چې هغوی د ګرفتارۍ ورن پسې جاري کوو چې ګرفتاري کو، هغه د هغې ځای نه فلایټ واخیستو دی خوا رالی یو کې ته، برطانیې ته. اوس برطانیې خو مقه شی دی، د امریکې بچی دی، د هغه تابعدار دی. نو د یو کې پولیس هم راپاڅېدل، څه بانې وله جوړولې چې د جولیان آسانج ونیسو. په دغه ټایم کې د جولیان آسانج دماغ کار وکړو او د سیده په لندن کې یو امبیسي وه او هغه امبیسي وه د دې ملک اکواډور، دی خو وګورئ اکواډور دا ملک په ساوت امریکا کې دی. د ده امبیسي وه، دا تا ته چې ما کوم لومبی تصویر وښودو که نه، دا دقه یو وی، دا تا ته چې ما وویل په دې کمره کې دننه پروت، دا د اکواډور امبیسي ده. دا جولیان آسانج سیده رالی په منډه باندې او په دې امبیسي باندې ورننوتو او د اکواډور حکومت ته یې وویل چې زه ستا نه پولیټیکل اسایلم غواړم. پولیټیکل اسایلم مطلب پناه غواړم. اوس په دغه ټایم کې د اکواډور فارن منسټر رالی او علی الاعلان ووی میډیا ته چې زمونږ دا کوم کس جولیان آسانج چې زمونږ امبیسي ته راننوتی دی، چې د یو کې پولیس پسې شاته را روان دي، دې مونږ پولیټیکل اسایلم ورکو، مطلب پناه م وله ورکړله. اوس ته ماته ووایه چې یو پوره ملک وله پناه ورکړي او د بل ملک پولیس هغې ځای ته ورځي، خو د دې مطلب دا چې دا په دغه ملک باندې یو قسم له حمله شوله، دا خو اعلان جنګ دی. په دې وجه باندې په دغه ځای کې دغې د یو کې پولیسانو په کلونو انتظار کړی خو دننه نه شو ورتلی، څونه کالې انتظار کړی، دې خوا ورته وګوره لږ غونته کې. دا اکواډور ملک دی، صحیح شوله، دا تا ته مه وایي دا په ساوت امریکا کې دی، دا بره نارت امریکا ده. اوس دوله ګوره لومبی پولیټیکل اسایلم ولې ورکو؟ د اکواډور دا حکومت نه دی په ده باندې د جرنالیستو د ټولو نه غټ اعتراض دا کوو چې تاسو فریډم اف سپیچ د وینا ازادي دا سپریس کوئ، تاسو د دې خلاف شئ. نو هغه وایي چې راشه دا د ټولو نه ښه موقع ده، دا غنیمت وګڼه چې دغې کس ته چې په دنیا کې د ټولو نه غټ د فریډم اف سپیچ داویدار د ویکیلیکس ویب سایټ یې کولاو کړی دی، هغه له پولیټیکل اسایلم ورکړه، پناه ورکړه او بیا خپلو جرنالیستو ته ووایي چې تاسو موږ ته وایي چې د فریډم اف سپیچ خلاف شئ. د فریډم اف سپیچ په مد کې چې کوم کس د ټولو نه دې ټایم کې په دنیا کې وایرل دی، هغه له خو موږ پناه ورکړې ده په خپل امبیسۍ کې، څنګه تاسو موږ ته وایي چې د فریډم اف سپیچ خلاف شئ؟ یو او بل دا اکواډور نه دی، دا اکواډور د ساوت امریکا کې تقریبا ټول ملکونه د یونایټډ سټیټس خلاف دي، نو دا اکواډور هم د دې یونایټډ سټیټس خلاف و او ده پسې خو یونایټډ سټیټس مینلی ګرځېدو، نو اکواډور وایي چې راشه د کار کس دی پناه وله ورکړه چې څومره د یونایټډ سټیټ والی شي راغورځولی شي راوبې غورځوي، ورکړه پناه. په دې طریقه باندې وله دې اکواډور پناه ورکړه. نو اوس ته سوچ کوه ښه دا پناه یې وله ورکړه د تقریبا په سن 2012 کې، تقریبا د سن 2017-18 پورې دی په دغه یو کمره کې دننه ناست و د اکواډور په امبیسۍ کې. 15 کاله او دغه 15 کاله ورته بعد د یو کې پولیسو انتظار کوو چې دی به راوځي کله چې دا موږ ګرفتار کړو. 15 کاله د په دغه یو امبیسۍ کې تېر کړو او په دغه ځای کې لګیا مسلسل چې کوم هم د امریکې خلاف سیکرټ به د ده لاس له راتلو هغه به په ویکیلیکس باندې اپلوډ کوو او امریکا به د دنیا ته یونایټډ سټیټس به د دنیا ته ایکسپوز کولو. کار روانو 6 کاله کار وچلېدو، امریکا سمه 2 سپینګ راوستې وه، یو کې ته یې وویل چې څه طریقه وکړو دا کس ګرفتارول غواړي. بیا د ده نه داسې غلطي وشوه که نه چې په دې یو کې د اکواډور په امبیسۍ کې دننه ناستو، د اکواډور په سفارتخانه کې دننه ناستو او د اکواډور چې کوم پریزیډنټ و د ده ځینې فایلز لیک شو، د چې کوم اخوا دیخوا کړي د خپل ملک سره هغه سیکرټ فایلز د ویکیلیکس ته چا اپلوډ کړه، د جولیان آسانج لاس له راله. جولیان آسانج چې وکړه چې سړي کې خو غټ چل دی، هغه فایلز یې سته ایکسپوز کړه، پبلش یې کړه په ویکیلیکس باندې چې خلک یې ویني. اوس چې کله د اکواډور پریزیډنټ ته پته ولګېده چې لکه دې سړي خو په ما باندې هم راوتړله، ما چې کومې کارنامې 2 نمبریانې کړي دي هغې هم په ویکیلیکس باندې اپلوډ کړه. نو اوس داسې کار وکړه چې ده له څه بانې وګوره او د دې خپلې امبیسۍ نه یې وباسه چې دا سړی ګرفتار شي. نو بیا یې ولې بانې وکړه، وایي د ده صحت هم خراب دی او دننه زمونږ د سټاف سره جګړې هم کوي، زمونږ سټاف ته هم تنګ شوی، دا سړی ایستل غواړي. ایسته د امبیسۍ نه بار ته راویستو او چې څنګه د امبیسۍ نه بار ته راویستو نو پولیس خو دلته کې ولاړو په هغه ځای کې ګرفتار کړو.
نو دا په هغه وخت کې گرفتار شوی او تقریبا دا خبره ده سن 2019 او د سن 2019 نه واله په یو کې په جیل کې د سن 2024 د اوس د 2024 پورې په 25 جون باندې دی رها شو 15 کال د په هغه جیل کې تیر کړو اوس د ټرایل کېدلو په ټرایل کې په د باندې د امریکای حکومت چې کوم چارجز لګولي په هغه کې څه چارجز د ډراپ کړل او څه پرې خودل نو چې کوم پرې خو په هغه کې چې په د باندې کوم سزا او ختنه هغه سزا جوړېده تقریبا 15 کاله اوس هغه 15 کاله سزا خو د جوړېده خو 15 کاله خو الریډي د یو کې په جیل کې تیر کړو د 19 نواله د 24 پورې 15 کاله د تیر کړو په جیل کې لہذا حق ورلی حساب کړ 2 شپې میاشتې تقریبا تیر کړو هغه ولې حساب کړ چې دا ستا سزا شوله د دینه بعد به ته د سړي بچی شي تا مونږ پریدو او دا د 25 جون خبره ده اوس د تیر شوی 15 جون د نن تقریبا 3 ورځې مخکې چې هغه پرې خودو او هغه د اجازه ورکړه چې ته واپس تللی شي استرالیا ته نو دا خو ول په ښکاري اجازه ورکړو اوس ګورو کېدای شي په دې کې د دې شي چالي دا شیخ خو څوک دونه په اسانه نه پرېږدي دا یې ولې پرېښود او څنګه ولې اجازه ورکړو چې استرالیا ته لاړ شم مې بي د دې د شاته د دوی څه چالي چې او دنیا به ویني او مونږ به وینو جزاکم الله خیر